په اولنی رکعت کې د اخیرنۍ صورت وي او په غلطۍ کې، نو په دویم رکعت کې څه ویل پکار دي؟ ګوره انسان سره داسې کله کله کېږي چې په غلطۍ کې دی په لومبي رکعت کې اخیری صورت ووایي، نو په دویم رکعت کې به اوس دی څه کوي؟ نو په دې مسله لږ ځان پوهه کوي. مخکې د دې نه چې زه تاسو له دې مسلې جواب درکم، د دې سره تړلې یوه بله ډېره ضروري مسله ده چې زموږ ډېر عوام او مسلمانان پرې نه دي پوهه، نو په هغه مسله ځان پوهه کوي. خو دا مسله به زه کومه د حنفي مسلک مطابق چې کوم زمونږ مسلک دی او کوم مسلمانان په حنفي مسلک باندې د هغې مطابق دا مسله ده. که یو کس قصدن ګوره ښه غلطۍ کې نه، قصدن په فرض یا واجب منځ کې صورت بی ترتیبه وویو، رستې صورت یې په مخکې رکعت کې وي او مخکې په رستي رکعت کې ویو، نو دې سره د ده منځ مکروهي تحریمي ګرځي، په مانځه کې غټ نقصان راغی. دا عمل چې دی په فرض او واجب منځ کې وکړي او قصدن یې وکړي، ښه که په غلطۍ کې ته وشو، په فرضو کې هم نو مکروهوالی نه راځي او نه پې څه ګناه شته چې قصدن داسې وکړي، چې په دې مسله تاسو پوهه یې. او که نفلو یا سنتو کې قصدن هم وکړو که نه، نو هلته مکروهوالی نه راځي، خو بهتره دا ده چې هلته هم د ترتیب رعایت وساتلی شي او د ترتیب خیال وساتلی شي. اوس مسلې ته راشه، که د مونځ په اولني رکعت کې د اخیرنۍ صورت وي او په غلطۍ کې، نو په دویم رکعت کې تاله کم ویل پکار دي؟ نو ته په دویم رکعت کې د قرآن کریم هغه سر ته هم واپس تللی شي چې الف لام میم نه شروع کې او دغلته پکې صحیح سوی، خو بهتره دا ده چې دغه اخیرنۍ صورت په دویم رکعت کې هم وي. دا بهتره ده چې دغه اخیرنۍ صورت چې تا په کوم په لومبي رکعت کې ویله چې دا په دویم رکعت کې هم وي. په دې مسله باندې به تاسو پوه شوي. اوس راشه د قرآن کریم اخیرنو لس صورتونو ته چې دا کوم واړه صورتونه دي، دې کې د ویلو بهتره طریقه دا ده چې تا یو صورت ویو نو په دویم رکعت کې ورپسې دا دویم ووایه، خو په منځ کې به یو صورت نه پرېږدي. دې سره مکروهوالی راځي، وړوکی مکروهوالی، ښه غټ مکروهوالی نه راځي. یعنې بهتره داسې نه ده، بهتره داسې ده چې یی ته ترتیب سره ووایه، یو صورت پسې چې کوم صورت دی هغه ورپسې ووایه، ورپسې چې کوم صورت دی هغه ورپسې ووایه، خو داسې مه کوه چې په منځ کې یو وړوکی صورت پرېږدی او ورپسې وی، نه بیا دوه پرېږده، درې پرېږده، څلور پرېږده، پنځه پرېږده، شپږم ووایه، خو داسې مه کوه چې په منځ کې یو پرېږدي او بل ورپسې وی. دا هم یو ضروري مسله وه. اوس راشه دې مسلې ته، که یو کس قصدن په فرض منځ کې مثلا یا په غلطۍ کې رستې صورت مخکې و مخکې وروسته ویو، نو که قصدن یې ووایي مکروهوالی خو راځي، که په غلطۍ کې وشي مکروهوالی هم نه راځي، خو دا د ځان سره یاد ساته چې په دې باندې سجده سهوه هم نشته. بعضې ملګري تپوس کوي چې ما نه غلطۍ کې ترتیب وران شو، آیا سجده سهوه شته که نه؟ څه ملګري د دې د وجې سجده سهوه هم کوي، نو دا د ځان سره یاد ساته چې په دې باندې سجده سهوه نشته دی، چې په دې مسله باندې تاسو پوهه. اهم مسایل دي، که د نورو مسلمانانو ورونو سره شریک کو نو هم